محمد ورور پوښتنه کوي که د یو چا کانوله په لاس وي آیا مسح پر صحیح کیږي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. محترمه موږ د قانوني مسله پوره تفصیلي ویلې وه، خو داسې شی پیدا کولی نه شي. ما یوه خبره واوره، دغه زموږ یو استاد و، هغه عنایت الله چې کیسري عنایت الله غبرګي صاحب نومېدی، ګرده یې پېژني د غبرګي اخندزاده صاحب مبارک په نامه. ده به یو خپل یو شاګرد و، هغه ته به یې ویله ولالکه مجانوسه درته ګورم پېژنم دې نه. دا یو داسې لفظ و. دا خلک به دا کتابو ته ګوري، په دا کتابو نه پوهېږي. په اسلام کې تر اوسه داسې نه دي راغلي چې فرض ساکتېږي د اسانۍ دپاره، چې فرض ساکتېږي د اسانۍ دپاره. هېچا داسې نه دي ویلي صرف له هغه منسوسي ځایو چې هغه منسوسي ځای نه خپله لکه اوس دغه د هغه دغه مسه د پر موضوع باندې هغه د ضرورت په خاطر دغه د سهولت په خاطر دا خو منسوسي ده. د دې سماشه وه یو ځای داسې نه دی راغلی چې ته فرض لاس مه پرېوه، لاس پر تا فرض دی، د اسانۍ دپاره یې فرض پرېږده. دا یو ځای هم نه دی راغلی، یو ځای هم نشته. لیکن قانونه چې خلک لګوي د اسانۍ دپاره لګوي که د ضرورت دپاره. د الله بندګانو خو دغه دوا په ماشاءالله د دغه ستنې سماشه وه، په شربتو کې هم شته، په ګولیو کې هم شته. دوهم که چیرې راولاړ که چې بیا هم یوازې په ستن کې دا په بل شي کې هم نه وي، نو دا ستن بیا قانوني نه لګېږي. دا خو یې بله او د هغه رقم نو دا ګرد دا ګوره موږ دا ویلې ده د اسانۍ دپاره چې فرض په ساکتېږي داسې یو ځای دوی پیدا کړي که نه، دا خو د ضرورت په خاطر فرض ساکتېږي ته قانونه خلک د اسانۍ دپاره لګوي. دا موږ پوره تفصیل بل ځای کړی دي. حکم یې دا دی چې دغه مه کوئ، دا نشته. د هر چا عقل منځونه کړي ټول منځونه یې راګرځېده غواړي، دا بالکل نه لمونځ کوي. کېرتي چې دا خپل عبارتو ته وګورئ. ما درته ویل چې ولالکه مجانوسه درته ګورم پېژنم دې نه. ردي مختار د ګوري په پوهېږي نه، اول ته اوالي ورکوي او علامه ردي مختار دې ورکړي، ته دا ردي مختار تورې خپله وګوره، هغه څوک وي ورسره ویل یا کوي ته دوی نه ګوري. دا د مسله موږ بل ځای د حوالو تفصیل سره ویلې ده. والله سبحانه. ډېره مننه.